عبدالباري جهاني څنګه دومره لوی جرأت وکړ طالبانو ته څه خطرناکې خبرې کړي دي چې ټول خلک ورته حیران دي. لیدونکو ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو په ډیر څه خبر شئ. عبدالباري جهاني لیکي د افغانستان اسلامي امارت مشرانو ته پرانیستی لیک. درنو مشرانو السلام علیکم. زړه ته مې نه لویږي چې زما دا لیک دې تر تاسې پورې ورسیږي او یا دې د رسېدلو په صورت کې څوک اهمیت قدر ورکړي، خو زه خپله وجداني وظیفه پر ځای کوم. درنو مشرانو، 26 کاله مخکې چې ستاسې اکثریت ځوان ملګري به یا زیږېدلي نه وو او یا به ماشومان وو، ما د محترم وکیل احمد متوکل صاحب په مخ کې په کندهار کې ملا محمد عمر اخوند ته وویل چې تاسې له مخکیني حکومت څخه د خلکو د نارضایت او په نتیجه کې له تاسې څخه د خلکو د ملاتړ په زور راغلي او قدرت ته رسېدلي یاست. موږ ته په امریکا کې اوازه راورسېده چې کله تاسې د اسماعیل خان سره په جګړه کې لګیا واست، یوې سپین سترګې ښځې د خپل پړوني په پلو کې ماش درته راوړي وو او ویل یې ما په کور کې دغه څه درلودل، دا واخلئ او طالبانو ته یې ورکړئ. دا د همدغه ولس صمیمیت او احساسات و چې تاسې قدرت ته ورسولاست. خو زه چې افغانستان ته راغلی یم ما ستاسې څخه یو سړی هم خوښ نه دی لیدلی او ټول درڅخه ناراض دي. که تاسې خلک په دغه شکل ناراض وساتئ ستاسو سرنوشت به هم د پخواني حکومت په څیر وي. ما ملا صاحب ته په دغه ارتباط نورې ډېرې خبرې هم وکړي او ډېر مثالونه مې ورته راوړل. متوکل صاحب شاهد دی چې ملا صاحب زما د خبرو ځواب نه درلوده او هیڅ یوه خبره یې هم ونه کړله. له بده مرغه چې 26 کاله وروسته تاریخ په یو بل شکل تکراریږي. یقین لرم تاسې پوهیږئ چې په وطن کې لوږه او بیکاري خپل وروستي حد ته رسېدلې ده. د دې مداخه ثبوت له دې خوا پر سړکونو او بازارونو کې د خیرات خورو ښځو، ځوانانو او ماشومانو کتارونه او له بلې خوا ایران ته د افغان مهاجرینو سیل دی چې د ګاونډي هیواد ایران د ټول غیر انساني سلوک سره بیا هم خلک د خوارۍ مزدورۍ او یوې ګولۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره د هغه هیواد ټول زحمتونه او غیر انساني سلوک په ځانونو باندې مني او له خپلو کلیو او ښارونو څخه ورتښتي. دا د افغانستان تاریخ او حیثیت ته څپېړه ده. محترمو مشرانو، تاسې له یوې خوا وایئ چې افغانان باید له وطنه ونه وځي او له امارت سره همکارۍ وکړي، مګر له بلې خوا مو د وزارتونو په مخ کې طالبان درولي او ګیري خریلي مامورین دفترونو ته نه پرېږدي. د دې معنا دا ده چې تاسو ته د انسان لیاقت او شخصیت نور هیڅ هم اهمیت نه لري او د ښه سړیتوب او لیاقت معیار یوازې ګیره ده. ستاسې د عالي تحصیلاتو وزیر وایي چې په تېرو 20 کلونو کې چې چا تعلیم او تحصیل کړی وي هغه د هیواد په درد نه خوري. آیا د یوه حکومت د عالي تحصیلاتو وزیر باید دغه راز بې مسؤلیته خبرې وکړي؟ زه ګمان نه کوم چې د دغه سوي څښتن سړی دی د یوه عادي مدیریت د چوکۍ صلاحیت او وړتیا هم ولري. د دې پر ځای چې د هیواد بې ساري اقتصادي ستونزو حلولو او یوې لارې پیدا کولو ته توجه وکړئ، خپله توجه مو د محتسبینو ادارې ته متمرکز کړي او هغوی پرته د خلکو له ازارولو څخه بل کار نه لري. موږ هره ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان د خلکو د لوږې، بیکارۍ او ګدایۍ ډېرې ویډیوګانې ګورو. موږ هره ورځ وینو چې د هیواد ځوانان د ایراني او پاکستاني مقاماتو له ټولو سپکاویو سره بیا هم هغو هیوادونو ته تښتي. تاسې دې مهمې حیاتي مسلې ته د توجه کولو پر ځای خپل ټول قوت د رباب ماتولو او د موسیقۍ د هنرمندانو وژلو ته متوجه کړی دی. د سړک پر غاړه طالب یا د امر بالمعروف نهفر ولاړ وي او د موټروان تر زنې لاس لاندې کوي او وایي که ګیره پرېږدي څومره به ښه ښکاري. دا د انسان پر شخصیت باندې تیری دی. دا چې هغه موټروانان له ویرې څه نه وایي دا بېله خبره ده. بیا تاسو د انجونو پر مخ د مکتبونو دروازې تړلې دي، پوهنتونونه مو رخصت کړي دي او بیا د ترقۍ نارې هم وهئ. په جهان کې داسې کوم بل اسلامي هیواد هم شته چې د انجونو ښوونځي ونه لري؟ د انجونو له ښوونځیو پرته ترقي او حتی د هیواد ژوندي پاتې کېدل ممکن دي؟ پر سړکونو باندې د ځوانانو ویښتان خجي کوئ او د خلکو په مخ کې یې توهینوئ. دا نه یوازې پر انساني کرامت باندې تېرېدی بلکې د حق متعال پر حدودو باندې هم ښکاره تجاوز دی. تاسې ځانونه د اسلام د دین علمبرداران بولئ، مګر دا راته ویلی شئ چې تاسې ته کوم کتاب د مسلمان ولس د دغه راز توهینولو او هغوی سره د دغه راز سلوک کولو اجازه درکړې ده؟ درنو مشرانو، ستاسې د قدرت 8 میاشتې پوره کیږي، په داسې حال کې چې د افغانستان د خاورې په 100 کې 100 مو هم تر کنټرول لاندې ده، خو تر اوسه پورې نه کوم کفري او نه اسلامي هیواد حتی پاکستان په رسمیت پیژندلی یاست. نن ورځ نړۍ د یوه لوی کور حیثیت لري. په دومره لوی کور کې هیڅوک هم یوازې ژوند نشي کولی. یوازې افغانستان او اسلامي امارت د ټولې نړۍ څخه ګوښه او تجرید دی. دا د افغانستان بین المللي حیثیت ته سپکاوی دی او چاره یې یوازې تاسې کولی شئ. د اسلامي امارت خارجه وزیر ښاغلي متقي یوه ورځ وویل چې نړۍ زموږ څخه څه غواړي، موږ څه باید وکړو.
چې نړۍ مو په رسمیت وپیژني. زه ګمان کوم چې دا سوال باید په خپله ستاسې او په خپله له متقي صاحب څخه وشي. تاسې په نړۍ کې بل داسې هیواد پیژنئ چې په دنیا کې یې هیڅوک په رسمیت نه پیژني؟ د دې علت تر بل هر چا تاسې ته خپله معلومیږي. جهاني وایي چې درنو مشرانو، په دې هم پوهیږم چې زما دا پرانیستی لیک که احیانا تر تاسې ورسیږي هیڅ اغیزه نه لري، خو ما خپله غاړه خلاصه او وجداني مسؤلیت مې سپک کړ. یو ځل بیا هم درته وایم چې د ولسونو نارضایت ستاسې د سقوط او پر هیواد باندې د یوې بلې فاجعې د نازلېدلو پلمه ده. په خپل قدرت مه مغرورېږئ. د یوازې ستاسې کمال نه و چې تاسې د هیواد چارې په لاس کې واخیستلې او نن ورځ مو په ټول هیواد کې داسې غښتلی سیاسي رقیب نه لرئ چې له هغه څخه وویرېږئ. دا د مخکیني رژیم منتهی فساد او له هغه څخه د خلکو شل کلن نارضایت و چې ستاسې بری ته یې لاره هواره کړه او اوس هغه نارضایت ستاسې څخه هم موجود او پرله پسې مخ په زیاتېدلو دی. د خلکو نارضایت عمل وکړه او بیکارۍ او له ټولې نړۍ څخه ستاسې سیاسي تجرید ستاسې د سقوط او کندې ته د لوېدلو پیل دی. د تاسو ټولو ډېره زیاته مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. د سوله افغان یوټیوب چینل نورې ویډیوګانې هم وګورئ او همدارنګه دغه ویډیو دومره شیر کړئ تر څو تر طالب مشرانو ورسیږي. شاید 100 کې 1% پرې تاثیر وکړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.